ښځه خاوند ته په بنده کمره کې ګانه ویلی شي که نه چې خاوند خوشحاله شي او محبت یې ورسره پیدا شي. دې سیټ ته تاسو شارټ کلیپ وکړو ته ډېر سره تفصیلي ویډیو سیټ ته لګوم. تر هغې مخکې تاسو له یو شارټ پیغام در کوم، ضرور دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ، انشاءالله چې تاسو کې څه نه څه سبق او عبرت ترلاسه شي. نو تر هغې مخکې چې دا ویډیو تاسو سیټ ته لګوم، داسې وکړئ چې داسې یو قسمه اصلاحي او اسلامي ویډیو ستاسو مخې له راځي چې په هغې کې تاسو ته څه نه څه مطلب یو عبرت حاصلېږي یا سبق حاصلېږي. نو کوشش کوئ داسې قسم ویډیوګانې تاسو مخکې شیر کوئ. ستاسو پکې شیر کېدو باندې د یو بل مسلمان اصلاح کېږي او د هغه چې کوم په ذهن کې کوم سوالات دي هغه ورسره حل کېږي. نو کوشش کوئ داسې ویډیو لازمي هم پکې شیر کوئ. د سلمان اظهر صاحب نه دغه پوښتنه چا کړې ده یا تپوس چې چا کړی دی چې یو داسې څوک مطلب چې یو زنانه خپل خاوند ته شعر وایي، نو هغه کې د اسلام په اړه څه شریعت کې څه راغلي دي چې مطلب په اسلام کې دا څه جایز دي یا نه دي جایز. نو دغه اړه مې یو ښکلی تپوس کړی دی او مفتي سلمان اظهر صاحب ډېر ښکلی او تفصیلي جواب ورکړی دی. اورئ دې سیټ ته، خو تاسو نه مې دغه یوه غوښتنه ده چې لازمي داسې قسم د ویډیو ستاسو مخې له راځي. نو کوشش کوئ چې کومه کې اصلاح وي او سبق وي، عبرت وي، نو خامخا د خپل ملګرو سره شیر کوئ، بل مسلمان به ترې پیدا اخلي، تاسو ته به دې ثواب حاصلېږي. نو اورئ دا ویډیو کلیپ را سره پوره واورئ، خو عهد را سره وکړئ ویډیو به لازمي شیر کوو. راځئ اورو دا ویډیو کلیپ. ښځه خاوند ته په بنده کمره کې ګانه ویلی شي که نه چې خاوند خوشحاله شي او محبت یې ورسره پیدا شي. داسې اشعار چې هغه د شریعت خلاف نه وي هغه ورته ویلی شي چې میوزیک وغیره ورسره نه وي. اشعار دي که نه، ګانه څه دي خو اشعار دي. خو دا ګانه ځکه ناروا ده چې مونږ ګانې ته ځکه ناروا وایو، یو د هغې شعرونه ټیک نه وي، ګډوډ وي، ټول منافقت پیدا کوي په زړه کې، د انسان غلط شهوتونه هغه را برسېره کوي. او دریم دا چې د هغې سره میوزیک دغه څیزونه ناروا دي په شریعت. نور هغه که صحیح شعرونه وي نو ښځه خاوند ته بلکل ویلی شي د هغه د خوشحالۍ لپاره، خو د هغه د خوشحالولو ښه طریقه ده د قرآن دې ورته ووایي که نه. زما په خیال چې د قرآن نه زیات د خوشحالۍ بل څه خو نشته. کوم سکون په قرآن مجید کې دی، په الله مې قسم یې که په ګانه کې، او په شرط دی چې په قرآن څوک پوهېږي هله په قرآن کې مزه ده، چې نه پوهېږي بیا خو پکې مزه نشته. بیا خو هسې وایي په سر مې درد شو. دا چې سړی پوه شي بیا ورته پته ولګي چې په قرآن مجید کې څومره مزه ده او ګانه څومره قبیحه څیز دی. نو خوشحالولو لپاره قرآن پکار دی، چېرته حدیث ورته ووایه، چېرته ښه شان مسلې ورته وښایه، نظم ورته ووایه.